زرګري، رسامي او لاسي صنایع درې هغه بېلابېل هنرونه دي چې په یو کس کې موندل ناشوني دي. خو زهرا فضلي یوه تکړه او هنرمنده نجلۍ ده چې دا درې واړه هنرونه هممهاله پر مخ وړي. نقاش هم هستم، زرگر هم هستم و همچنان خیاط و در بخش صنایع دستی هم کار میکنم. د زهرا اصلي کار د رسامۍ او ډیزاین په برخه کې دی. له دې کار سره هغې له کوچنیوالي ډېره مینه درلوده. زهرا په 12 کلنۍ کې د رسامۍ د زده کړې کورس ته تلله. هلته یې خورا ډېر پرمختګ وکړ او تر دې مهاله یې په ډېرو نندارتونونو کې ګډون کړی دی. در 2003 بوده که از 2003 من مقام سیوم گرفته بودم و در کابل هم تقریبا در 2 نمایشگاه شرکت کردیم. دغه هنرمنده په خورا لږ امکاناتو د طبیعت له رسامۍ سره ډېره مینه لري. خود مفهومی اثر په تولید کې وړتیا د ستایلو وړ ده. مفهوم اینا یه است که مثال اگر یک انسان هر چقدر بخواد که اما حالت ظاهری یا غم یا هر چی که در دلش هست که هر چقدر بخواد پنهان کنه اما بازم پنهان کرده نمیتونن. د زهرا فضلي رسامي د دې لامل شوه چې ډیزاین او زرګرۍ ته مخه کړي. هغې پخوا په تولیدي کارخونه کې د ډیزاین په برخه کې کار کاوه. خو اوس مهال خپل ډیزاینونه خپله جوړوي. ریشه کارم از دیزاینری بود چون من رسام هستم. دیزاین کتلاکای زرگری اینا را که کار میکردم اول از دیزاین شروع کردم، بعد از اون باز دست به زرگری یافتم. زهرا د زرګرۍ هنر له بل شرکت سره د ډیزاین په برخه کې د کار کولو پر مهال زده کړی دی. زهرا په خپلواک ډول د کار کولو لپاره په خپل کور کې یو کوچنی میز ایښی. هغې خپلې خور او ورور ته هم زرګري ور زده کړې ده او په ګډه په کابل کې د ګاڼو له پلورونکو څخه فرمایشونه ترلاسه کوي. زهرا وایي چې په مستقیمه توګه د مشتریانو سره په اړیکه کې ده، خو د خپل کار د لا ښه والي لپاره یوه مجازي پاڼه جوړوي. بیشتر گوشواره است، لاکت است، دستبند است، انگشتر است که برنج است و نقره طلا. این 3 چیز است که و سنگایش هم لاجورد و فیروزه و مثال بعض سنگای دیگه که مردم آشنایی دارن و مواد خام نقره خام میگیریم و پس ذوب‌کاری میکنیم و دوباره خود ما تهیه میکنیم. خدا د زهرا فضلي ټولې وړتیاوې نه دي، بلکې زهرا لاسي صنایع او خیاطي هم کوي. هغې په 14 کلنۍ کې په ګنډلو پیل وکړ او 6 میاشتې د خیاطۍ د زده کړې مرکز ته تللې ده. د افغاني جامو د ګنډلو په برخه کې د زهرا ډیری پیرودونکي په آنلاین توګه له هغې سره په اړیکه کې دي. هغه د افغاني جامو له یو شمېر پلورونکو سره قراردادونه هم لري. بیشتر لباسای محلی و گند افغانی کشور خود ما را تولید میکنیم و کار میکنیم و تمامش کار ماشینی نیست، تمامش کار دزدوزی است. دغه تکړه هنرمنده په هیواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته له زده کړو پاتې شوې ده او په وینا یې چې تر 11 ټولګي زده کړې کړي دي او د خپلو پاتو زده کړو د بشپړولو هیله لري. متعلم صنف 11 مکتب هستم، اما بعد از آمدن حکومت نو در خانه مسلکای خود پیش برد. زهرا همداراز د خپلو فعالیتونو د پراخولو لپاره د یوې لویې نړیوالې فابریکې هیلې لري، یوه داسې فابریکه چې هلته خپل هنر نندارې ته وړاندې کړي او نورو هغو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي چې په دې برخه کې کار کولو ته لیوالتیا لري.